یوې معتبرې سرچینې حریت راډیو ته تایید کړه چې د بدخشان ځايي قوماندان جمعه خان فاتح او د هغه ملګري د اسلامي امارت ځانګړو ځواکونو ته تسلیم شول. سرچینه وايي چې ځانګړو ځواکونو له هغې وروسته عملیات پیل کړل کله چې جمعه خان او د هغه ملګرو حکومت ته د درنو او اضافي وسلو له ورکړې انکار وکړ. سرچینه همداراز زیاتوي چې نوموړي یوازې تسلیم شوی کومه هوکړه نه ده ورسره شوې. له تسلیمۍ وروسته حریت راډیو ته په رالیږل شوو ویډیوګانو تصویرونو کې ښکاري چې نوموړي امنیتي ځواکونه چورلکې ته پورته کوي. طیاره کې جمعه خان فاتح تسلیم شو او لرې و. په ورته وخت کې شنونکي ځانګړو ځواکونو ته د جمعه خان تسلیمېدل مثبت ګام بولي. وايي افغان ولس له اوږدو جګړو ستړی دی او نور د جګړې پر ځای د امن غوښتونکی دی. اسلامي امارت قواوې بخصوصا ځانګړي قواوې په دې وتوانېدې چې هغه دوی ته تسلیم شي. دا ډېر یو ښه کار وشو. د یوې سترې فتنې باب او دروازه ختمه شوه. دا د جمعه فاتح لپاره هم یو ښه خبر ده، د ملت لپاره هم ښه خبر ده، د اسلامي امارت لپاره هم خبر ده، موږ ټول لپاره، ځکه افغانان په مجموع کې جنګ نه غواړي، د جنګ نه ستړي دي او په افغانستان کې هر ډول فتنه دا باید موږ او تاسې له منځه یوسو. د جمعه خان فاتح تسلیمېدل د اسلامي امارت لپاره یو مثبت او د پام وړ پېښه ده او دا واضح ده چې په مختلفو خواو باندې مختلفې اغېزې لري. د سرتاسري نظم او تسلط پیاوړتیا ترې ښودل کېږي. دا ښایي چې امارت په لرې پرتو او غیرنیو سیمو کې هم خپل واک پلی کولی شي او د محلي قوماندانانو خپلواک یا موازي جوړښتونه نشي زغملی. په بدخشان کې د داسې یو نفوذ لرونکي کس تسلیمېدل د نورو محلي قوماندانانو لپاره هم روښانه پیغام لري. کله چې محلي قوماندانان د مرکزي لارښوونو څخه سرغړونه کوي نو قانون په ټول هېواد کې یو شان نه پلی کېږي. نو دا ثابته ده چې په دې تسلیمۍ سره چې مرکزي پرېکړې ډېرې اغېزناکې او یو شان عملي کېږي.